الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف آئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزت مندو مسلمانانو رونو او کورونو کې اوریدونکو خویندو میندو، د الله تبارک وتعالى ډېر زیات نمونه دي. الله تبارک وتعالى خالق دے، اللہ پاک مالک دے، رازق دے، خبیر دے، علیم دے، قہار دے، جبار دے. دق شانتے دا اللہ تبارک و تعالی پنمون کی یونم اغا حلیم دے، حلم، بردبارا، تحمل والا، صبر والا. ذکا اللہ تبارک و تعالی عادت مبارکہ اغا دے سشی دے، اغا دے صبر دے، اغا د تحمل مزاجے دے، اغا د حلم دے، او د اللہ طبیعت او مزاج دا د غصے نہ دے. زکا سچکی کی دا انسان پخپل د خپل ځان سره کی چې کله د انسان سرکشی سے واشي، کله د انسان غلطے سے واشي، کله د انسان جرمونه سے واشي، نه د پخپل باندې د الله تبارک وتعالی غصہ، د الله قهر، د الله غضب دا ځان ترا اوپاراو. ذکا اللہ تبارک و تعالی فرمائی وما ظلمناهم، دے خلق باندے منگ ظلم نہ دے کھڑے، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، لیکن دے خلق پخپل باندے پخپل ځان باندے ظلم اکو. دا اللہ طبیعت دا دے چھے اللہ تحمل والا ذات تے، اللہ صبر والا ذات تے، اللہ حلم والا ذات تے. او چھکلا انسان نافرمانیو کی پخپل باندے ځان ته د الله د غصې دا صفت پخپل باندې متوجی کی. د دیو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یعنی تاسو
د الله پاک اخلاق د خپل کې د الله چې کوم اخلاق دي د الله تبارک وتعالى چې کوم اصول دي هغه اصول تاسو ځان کې چې دی هغه پیدا کړي دا ځان کې چې دی هغه راولې زمونږ د مشایخو کې یو عالم تیر شوی دی په هغه کې دومره شفقت او دومره تحمل دومره صبر او هغه کې چې هغه به انسان سکه حیوانات حشرات هغه ته به د تکلیف رسول نه ځان چې دی دا بچکاو انسان خو لا غټه خبره ده یواری اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ته خط راولېګو هغه خط کې وته لیکلي دي چې یاره ما کې خدا کصفات وته وې او کنا قباحت وته وې دا کمزوری درا بکی چې یاره زما اس سیز لاس نه ورزي که هغه د ضرر سیز ولینی مثال مار لړم زدا نه غواړم چې زما د لاس د دې سیس ته تکلیف ورسی حال دا دی د شریعت مسلم دا ده چې څومره ضرر او تکلیف والا سیز دی دا به وچني نو اشرف علی تانوی رحمت الله علیه او تو فرمایل چې دا خو ستاسو مزاج دی ستاسو طبیعت داسې دی چې تاسو هغه سیسته ضرر او تکلیف رسول نه غواړئ لہذا تاسو به بل چاته وایئ چې دا سیز ووجنه ځکه د شریعت مسله دا ده چې د ضرر او د نقصان سیز دا به وجنه او بیا تقی عثمانی سے دا آغی عالم دا آغوی دا آغی شفقت دا آغی دا آغی رحم دلے دا آغوی دا آغی نرمے یو عجیبہ واقعہ ذکر کرلی دا دقا عالم دے وجود باندې یو زخم رخ شوی دی یو زخم دی لګیا دی خط کتابت کی مطالعه کی کتاب ګوري مچان راضی او د باغې زخم باندې کینی او د خبر اطمینان سره خپ سکون سره هغه خپل خط کتابت کی او هغه مچان شړینا هغه لګیا دی باغې زخم باندې نو هغه بل صاحب ته نتبوس کیږي تاسو خدا سے با اطمینان و سکون چین سارا لگیائے ستاسو با دی زخم باندے خو مچان لگیا دی نو آغا عالم و تفرمائی وی دوی دی خپل کار تا پریدا و چی دوی دا خپل کار کی او ما دی خپل کار تا پریدا و چی زدا خپل کار آغا کوم سبحان اللہ دا سے خلق تیر شوی دی چی اغوی انسانان سکے دا غوی دا حیوانات سرا دا حشرات سرا دمر شفقت دمر نرمی و پا اغی کی لہذا منگلا دا شفقت او دا نرمی دا تحمل مزاجے دا صفت دا ځان کې راوستل دا پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تخلقوا باخلاق الله تاسو دا الله عادات دا الله صفات ځان کې چې دا پیدا کړي دا ځان کې واچوي نن مونږه کې آغا صبر نشتا نن آغا تحمل مزاجی مونږه کې نشتا په وړه وړه خبره باندې مونږه د کم ځای نه کم ځای ته رسو د لوکي کار نه مونږه غټ کار ته چې دی هغه ورسي
دا د څه شي د وجې نه په مونږ کې دا د حلم د بردبارۍ د صبر د تحمل مزاجه صفت دا نشته. الله تبارک وتعالی یو وارې فرشتې راوغوښتلې او یې فرمایلو ته چې لاړ شئ پلانکې بستی پلانکې علاقې والا هغې زما د حکم خلاف ورزي کړې ده سرکشي کړې ده هغې خلقو باندې عذاب راولی. فرشتې د اسمان او د ځمکې په درمیان کې دي دې کې هغې بستې کې هغې علاقه کې هغې کلي کې یو زنانه ده ماشوم بچی یې دی دا تنور باندې ډوډۍ پخي هغه ماشوم جاړي نو دا مور یوه ډوډۍ وروړي تنور کې بیا د دې بچي پسې راشي بچی قلار کی چې دا تیزی بیا بچی بجړا شي دو درې پیری دا بچی دا عملو کو اغا جاړي په د اخر کې وته مور سوي اسکت یا بني فإن ربي حليم بچوړیا چپ شا زما رب چې دی اغا ډیر حلیم صبرناک تحمل مزاج والا ذات ته دا صفت ځان کې پیدا کا تم لږ صبر وکا. الله تبارک وتعالی فرشتې حکم یې ورته وکړ واپس راځئ فرشتې واپس را وغوښتلې عرض کې د الله خدمت کې الله وجه څه د تاسو موږ واپس کړو الله او فرمایل چې دې بسته کې او دې کلی کې یوې زنانا زمان نوم چې دې هغه یاد کو د حلیم چې زما رب رتبارا صبرناک تحمل مزاج والا ذات ته نو مالا د دې خپل نوم نه حیا رااله چې زما بنده ما ته حلیم وي او سباغي باندې عذاب راولم لہذا د دغه زنانا د دی یو لفظ د تحمل او د حلیم لفظ د استعمال د وجنا ما ټوله بستی چې دی اغا داغین اغا عذاب داغین اغا سخت ادا چې دی دا میتنه لری کړله. الله داسې ذات دی نن مونږ کې صبر نشتا نن مونږه په وړه وړه خبره باندې غوسه کیږو خپل غوسه دا سکل پکار دی خپل غوسه دا ختمول پکار دی چې کله د غوسه درشي بیا د هغه کار په نتیجه باندې سوچ کاوه چې زه دا کار کوم دا عمل کوم د دې نتیجه بسوي د دې اخیری انجام دا بسوي. کله چې د لم غوسه درشي نو چې کله یو مجلس کې ناسي غوسه د لدرله نو دا مجلس پرېږده وه یو علاج دا دی د غوسې. او دویم علاج د غوسې دا دی کولاړي نو کینا کناسی نو پاسا دو عمل دا شو د غصې دا بندولو د غصې دا ختمولو. دریم عمل اوبو اسکا اوبو دغه ټیم کې بستا غصه ختم شي ځکه دا رګونه ګرم شي دا وینه چې دی هغه جوش وهي دا په وجود کې کته او بره چې دی اغزي انسان په غصه کې چې دی هغه راشي نو د دې سره اوبو اسکا دا هغه اوبو د سکلو سره بستا غصه دا الله چې دی هغه ختمه کی. او پنځم که دغه مني بیا لاړ شه او دس وکه او داسه په ذریعې سره به ستا غصه دا چې دی هغه څه شي دا ختمه شي. او شپږم که بیا هم غصه زیاتی
نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا اوایا چپ سیٹ تا تکانی تکا دا دے دا برکت با دے اللہ پاک غصا دا سکی دا ختم کی. لہذا چی منگا زان کے دا اللہ چی کم صفات تی، دا اللہ چی کم دا حلم صفت تی، دا زان کی دا پیدا کو دا بل انسان سرا دا نرمینا دا شفقتنا کار چی دی اغا واخلا. بل مسلمان تسپک نگورو، دا بل مسلمان حاجات دا اغا ضرورت دا چی دی حغا سکو دا پورکو. یو تاجر بارہ کے رازی وفات شو. اللہ تبارک و تعالی پرشتو تا حکم وکو دا عمل نامہ اگو رہے. اللہ تا دا اعمال پتوا اللہ بی علیم ہو خو ما تا دا خودل دا پارا پرشتو تا دا خودل دا پارا چی زسنگا پا وڑا وڑا خبر انسان معاف کوم او دا خپل حلم صفت اغا دا خپل بندتا خیم. اعمال نامه ولا چکڑلا اس نیکی پکی نشتا. یو خبر پکی سیر پرا اوتا آغا پرشتے عرض کی اللہ خدمت کی یا اللہ تبارک و تعالی دا دی انسان خو نمنزو نشتا نئے روجیشتا نہ حج نہ زکاة نہ سبل سا عمل یو عمل دی اغا دا دی چکلا با دا دسارا مزدوران اغی مزدورانو تا دا حکم کردیو چکلا مستاسو نسوک سیز اخلی یا دا نسوک پا قرضو باندے ووسی یا تا دا آغا پس لال شی دا آغا بیا آغا خپل قرض غواړي نو پا داغی ٹیم کی بگوری دا نرمی معاملہ کوئی دا دوی سارا دی خبری تا لگ توجہ سارا وکی دی چی کلم گاک لسیز ورکے سختی بنکے دا نرمی نبکار اخلی بیا کا اغستانا پا قرض و اغسیز اخلی دا سٹیم پوری بیا بام دا نرمی نگوری کار اخلی بیام کتا دا غی قرضداری پس لال شی میاشتی میں یخی دی دوی یخی دی بیاو سرم اغسیز نشتا مولتو لور کا خدا سن بکار اخلی دا نرمین بکار اخلی دا آغی غریب مسکین قرضداری سربا سختی نکے. اللہ تبارک و تعالی و فرمائل چھ بز دا خپل بندا دا دی یو صفت دا وجن چھ دا زما صفت تی دا حلم دا شفقت دا نرمے دا زما دے بند خپل کڑی دے دا دی یو صفت دا وجہ نزد خپل بند چے دے غسکو دا ماف کو. رونو گوری اللہ عجیب ذات تے دا بنوائیو چی بیا خو ٹک تا مڑا منس بنکو روجی بننسو زکاة بنورکو صرف پا دی یو عمل پا دی یو صفت باندے با عمل کو دا بزان کے راولو نا دا ندا طول اعمال بکے دا اللہ نبا سنتم ساتو دا اللہ نبا امیدم ساتو دا اللہ نبا یرم ساتو کی دیشی اللہ ما دے عمل باندے معاف کی دیشی اللہ ما ہنسی نزمون ایمان با پدق درجہ کی بین الخوف والرجاء دا اللہ یرا دا اللہ امید دا دی مبابین کی بزمونگ سوی ایمان وی پا اللہ باندے. لہذا دا بل مسلمان رور سرا شفقت دا غسرا دا صبرنا کار چی دے اغا اغستل. یو حدیث کی رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
چې کله یو مومن مسلمان د بل مسلمان ورور په حاجت کې ولګېدو نو الله تبارک وتعالی با د دې بل انسان په کار کې ولګي. مثال په تور یو انسان دی داغه سره بل ملګری شو او داغه یو کار دی، مثال د امیر سے کار دی، ما ته وی چې ته زما سره لاړ شستانه بغیر دا کار نه کیږي، زه د دې په حاجت باندې د دې سره لاړم، نو الله تبارک وتعالی به د دې بل بنده په حاجت کې ولګي چې د دې څه مسائل الله پاک به د هغه مسائل دا چې دی هغه حل کی. او دا لاسکه وی چې کلم دغه بنده دغه انسان د بل مسلمان په حاجت کې یو قدم واخلی، یو قدم، نو په دې یو قدم باندې دل الله او یا نیکي لیکي او یا گناهونه صغیره دا ول الله تبارک وتعالی معاف کی. د بل مسلمان رور په حاجت کې ولګي دي او دا لاسکه دریم حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بیا هم دا انسان د دې بل انسان په حاجت کې ولګي دو او دغه انسان دا کار وشو نوې د سحر نه راواخلا تر ماښامه پورې که دا کار د سحر کړي تر ماښامه پورې او یا زره فرشتې د دې بنده دپاره د بخشش د مغفرت سوالونه چې دی هغه کوي. او که ماښام دا مسلمان د بل مسلمان په حاجت کې لاړ شي نو تر ماښام نه تر سحر پورې د دغه بنده دپاره او یا زره فرشتې د رحمت او د مغفرت او د بخشش دعاګانې چې دی هغه غواړي. الحمدلله زمون خلقو کې دا صفت موجود دی، خو خبره د نیت پورې ده. نیت زمونږه الله به هغې عالم دی چې نیت زمونږه کم دی. زمون خلق د بل گاونډي د بل یار دوست هغه څه حاجتي ښه منډې تړلی ورسره وي، خو چې په هغې کې مونږه اراده د څه چې وکړو د صحیح نیت چې زمونږ نیتونه په هغې کې صحیح، ځکه که مونږ هغې کې خپل نیت صحیح نه کو مونږ د نوم دپاره هغه کار وکړو نو دا ریاکاري شوه، د هغې کس هغه حاجت پوره شو خو ما تا ته پې هېڅ څه چې دی هغه میلاو نه شو. نو ګوره د نیت ته وجې نه د انسان عمل د کم ځای نه کم ځای ته چې دی هغه رسي. لہذا چې د بل مسلمان ورور سره زمونږ څومره شفقت وي، څومره نرمي وي، څومره محبت وي چې دا د څه دپاره وي، دا د الله د رضا دپاره وي. زمونږ نیت په دې کې د څه شي وي؟ د اخلاص او د الله د رضا وي. او بل یو حدیث کې راځي فضیل اعمال کې دا حدیث تاسو بار بار ویلی دی چې کله یو مسلمان د بل مسلمان ورور د حاجت دپاره وځي نو د دغه مسلمان ته الله د لسو کالو د اعتکاف اجر او ثواب ورکړي. د لسو کالو اعتکاف د یوې ورځې اعتکاف اجر او ثواب څومره دی؟ وي دا بنده به الله د جهنم را 3 خندقه لري کړي. یو خندق د دې ځای نه تر اسمانه پورې دی، نو چې په یوه ورځ باندې دا میلاویږي نو چې د 10 کالو اعتکاف اجر او ثواب به څومره. لہذا ورونو چې د نرمۍ نه کار واخلو، د بردبارۍ نه کار واخلو، د تحمل مزاجۍ نه کار چې دی هغه واخلو، د بل مسلمان سره سختی دا چې دی هغه نه کو. څومره نرمي زمونږ نه کېږي دومره د نرمۍ کوشش چې دی هغه کو. ځکه که موږ دنیا کې د چا سره هم سختي وکړه نو زما ستا د پاسه بل یو ذات دی هغه به بیا زمونږ سره سختي کړي، زما ستا سره به بیا د نرمۍ معامله هغه نه کړي. یو اچار والا و اچار به خرڅاو، اچار
نو دا هغه عجیبه عاداتو څوک چې برالو پیسې به ولا ورکړي جو اچار به ولا ورکو خو یو به پیسې کولا ولینا او ډایرک به هغه غلې ته وشته او دویم صفت پکې دا چې چا بم اچار غوښتو کو پیسې به سره نه وي نو پیسې به تم ناغستې اسې به ولا اچار ورکاو دا یو عجیبه عادت هغه وخت چې دی د سیکو د ور د سیکو د پیسې وغیرہ به وي نو هغه به چې د سیسیز له باندې را پرې خو دا هغه پته به لګېده چې دا کړی دي که کوټه دي نه به دام نه چیک کولې بس هغې خپلې پیټۍ ته به یې ویشتې چې کله هغه وفات شو هغه اچار والا چا خوب کې ولیده وی الله تبارک وتعالی د سره څه معامله وکړه هغې وی چې الله تبارک وتعالی زما د بخشش معامله او فرمایله پس عمل باندې وی بس په دې عمل باندې چې کله زما اعمال چک شو نو زما په اعمالو کې یو نیم کار عمل او نور کوټه اعمال نن هم زمونږ ټول اعمال کوټه کوټه دي یقین وکړه زمونږه فرایض کوټه زمونږ واجبات کوټه او زمونږ سنت کوټه سنت خو پکې ډوشته دی نه د جمعې په ورځ باندې که ګورئ چې څنګه منځ شي په پایزارځای کې جنګ شي لکه ولې کور ته اعتادي ده سنت یې پرېښودو وي دا خو سنت دي دا چا کړی دي دا سنت مؤکده دي زما ستا فرض به په دې باندې پوره کېږي زما ستا د فرضو کوټه अब په دې باندې چې دی هغه پوره کېږي چې نن زمونږ فرض کوټه دي واجبات کوټه دي سنت کونه نفل کونه مستحبات کونه د څه نه به زمونږ دا عمل پوره کېږي او صفت په مونږه کې د څه شي دي صفت په مونږه کې د نرمۍ نشته د شفقت نشته د رحمت نشته د مهربانۍ نشته څنګه به را سره هلته کې الله نرمي وکړي هغې خلقو ته به مونږ څنګه رسو نو الله تبارک وتعالی فرمایل چې زما بنده دنیا کې تا زما د بندګانو نه کوټه روپۍ مغستې دي چا له دې اسم ورکړي دي چا د لکمې درکړي دي چا زیاتې درکړي دي زما بنده نن به هغه معامله زه ستا سره چې دی هغه کومه ستا اعمال که کوټه دي که کره دي ستا اعمال که کم دي او که زیات دي نن به زه ستا د بخشش د بخنې اعلان چې دی هغه کومه په دې باندې وي الله پاک زما بخشش او بخنه چې دی هغه وکړله نو دغه مقام ته به موږ څنګه رسو دا صفات په ځان کې پیدا کړو د بل انسان قدر عزت د هغه احترام د هغه سره شفقت د هغه سره نرمي نبی علیه السلام دا اخلاق نو دا واقعات دا قصص دا چې د علما او مشایخ دا بیانېږي دا د عبرت لپاره دي چې موږ د دې نه لږ سبق حاصل بل یو عالم دی د هغه صرف د مچ ته وجې نه د هغه بخشش او مغفرت شوی دی څنګه پخوا به دا پینونه نو قلم او قلم نو قلم به هغې سیی کړو ډوباو بیا به یې پې خط لیکو نه یو وارې ده چې دا قلم راوچت کو د داوات نه یو مچ راغی په هغې باندې کېناست نو دا هغه خپل خط بند کو لیکل یې ختم کړو دا سوچ یې وکړو چې یاره دا مچ تږي دي پرېږده چې دی دا اوبه وڅکي الله تبارک وتعالی هغه عالم چې کله ځان ته مخامخ کو نو ستا به دا ګماني چې زه الله د دې علم د وجې بچ کړم یا د دې خط کتابت د وجې یا د ډیرو عبادتونو د وجې یا د حجونو د وجې نه په داسې عمل باندې به بخلي چې تا ته هم د هغې پته نشته څه عمل دی د هغې مچ د وجې نه
مستا بخشش چې دی هغه وکړو. یو بوډۍ د زناکاره بدکاره د هغې بخشش الله د یو رکوټې کوتري د وجې نه کړی دي. د سپي وړوکې بچې تږې شوي دي، اوبه نشته، خوا ته ډن دی، هغه زنانه اوبه ګوري، څه شی ګوري چې اوبه راوالي، لوښی نشته، خپل بوټ خپله پڼۍ وویسته، خپله لوپټۍ پورې وتړله، هغې کې اوبه راوچتې کړې، په هغې کوتري باندې اوس کولې. الله هغه زناکاره بدکاره ښځه د هغې رکوټې کوتري د وجې نه جنت ته داخله کړه. نن که موږ د خپل انسان د خپل مسلمان رور سره څه نرمي مینه محبت دا شروع کړو نو چې زمونږ به کم مقام وي. لہذا ټولو خدمت کې مې عرض دی چې د نرمۍ دا صفت ځان کې پیدا کو، د خپل مسلمانانو ورونو سره نرمي، د هغوی سره شفقت، د هغوی سره مینه او محبت، د خپلو بیبیانو سره، د خپلو رشتہ دارانو سره، د خپلو بچو سره د نرمۍ معامله چې دی هغه کو. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.